علي خپله ګوته چیچلې ده. So Ali has bitten his finger. نو ګوره چیچلې ده یا هغه مارکیټ ته تللی دی. So he has gone to the market. یا مونږه کرکټ کړی دی. We have played cricket. یا تاسو میز مات کړی دی. You have broken the table. یا هغې پخلی کړی دی. She has cooked. یا دا شروع شوی دی. It has begun. یا ماشومانو خپل هوم ورک کړی دی. The children have done their homework. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه ټینسز شروع کړي وو. پریزنٹ انډیفینټ ټینس او پریزنٹ کنټینیوس ټینس مونږه الریډي کړي دي. نن به مونږه پریزنٹ پرفیکټ ټینس شروع کوو. د پریزنٹ پرفیکټ ټینس پہچان دا دی په اردو کې چې د کمی فقرې په آخر کې چکا ہے، چکی ہے، چکے ہوں یا الف ہے یا یہ یا ہو داسې ټکي راغلي نو د دې نه جوړیږي پریزنٹ پرفیکټ ټینس. او د پښتو کې د دې مثال داسې جوړیږي چې لکه مونږه داسې خبره کوو مثال په طور علي خپله ګوته چیچلې ده. So Ali has bitten his finger. نو ګوره چیچلې ده یا هغه مارکیټ ته تللی دی. So he has gone to the market. یا مونږه کرکټ کړی دی. We have played cricket. یا تاسو میز مات کړی دی. You have broken the table. یا هغې پخلی کړی دی. She has cooked. یا دا شروع شوی دی. It has begun. یا ماشومانو خپل هوم ورک کړی دی. The children have done their homework. نو تاسو اوس په دې کې د دې پہچان باندې په خپله ځان پوه کئ. د پریزنٹ پرفیکټ ټینس اصل مقصد دا چې که فرض کا یو کار د مخکې نه شروع شوي او هغه تر اوسه پورې جاری یا مونږ دا فرض کولی شو چې دا کار اوس هم شروع دی یا د هغې اوس هم څه اثر شته دی. نو دې ته ویل کېږي پریزنٹ پرفیکټ ټینس. په پریزنٹ پرفیکټ ټینس او په پاسټ انډیفینټ یعنی په پاسټ سمپل ټینس کې ډېر معمولی فرق دی، ډېر لږ فرق دی. نو تاسو له پکار دی چې تاسو د اوس نه په دې باندې ځان پوه کئ چې موږ ته به څنګه پته لګي چې دا موږ یو خبره کوو یا دا یو فقره لیکلی شوې ده دا د پریزنٹ پرفیکټ ټینس فقره ده او که دا د پاسټ سمپل ټینس فقره ده. نو په دې دواړو کې مجموعي طور تقریبا 3 فرقونه دي چې په هغې باندې به ځان پوه کئ. لږ معمولی شانتي کنفیوژن یي، خلک پکې لږ شانتي ګډوډ کېږي، خو زه به کوشش کوم چې تاسو په اسانو الفاظو کې په دې باندې پوه کړم. زه به تاسو له 2 یا 3 مثالونه در کوم، د هغې نه به ځان پوه کئ. صحیح ده، ډېر زیات ټایم پې موږ په دې باندې نشو اخیستی. په پریزنٹ پرفیکټ ټینس کې او په پاسټ سمپل ټینس کې اولنی بنیادی فرق خدا دی چې کله مونږه د پریزنٹ پرفیکټ ټینس خبره کوو نو د هغې مطلب دا دی چې دا یو خبره په ماضي کې په پاسټ کې مخکې نه شروع شوې ده او تر اوسه پورې یعنی د پریزنٹ ټایم پورې یا د موجوده وخت پورې د هغې خبرې څه اثر یي یا داسې ښکاري چې هغه کار تر اوسه پورې جاري دی. نو دې ته ویلی کېږي پریزنٹ پرفیکټ ټینس. او پاسټ سمپل ټینس چې دی په هغې کې داسې وي چې لکه یو خبره مخکې وه او بیا ختمه شوې ده، یعنی د ماضي خبره وه، زړه خبره وه، خو د اوسني ټایم سره د هغې څه تعلق نشته دی. دا خو بنیادي فرق دی په پریزنٹ پرفیکټ ټینس کې او په پاسټ سمپل ټینس کې. د دې مثال تاسو داسې واخلئ لکه مونږ اوس یو خبره کوو چې یاره هغه کراچۍ ته تللی ده.
صحیح ده. زمونږ نه څوک تپوس کوي که نه چې یاره پلانکی څه شوله، نو موږ ورته وایو چې هغه کراچۍ ته تللې ده. نو چې کله موږ هغه ته وایو چې دا هغه کراچۍ ته تللې ده، زمونږ مطلب دا یې چې هغه د دې ډېر زیات امکان دی د دې خبرې چې هغه به اوس هم په کراچۍ کې وي. زمونږ مطلب د خبرې دا یې هغه کراچۍ ته تللې ده. صحیح ده. دا شو پریزنټ پرفیکټ ټینس. ګوره هغه کراچۍ ته تللې ده، پته نه لګي چې کله تللې ده، پرون تللې ده، بل پرون تللې ده، 3 ورځې مخکې تللې ده. خو زمونږ د دې خبرې مطلب دا یې چې هغه کیدای شي چې اوس هم په کراچۍ کې وي. نو دا شو پریزنټ پرفیکټ ټینس. اوس که دا خبره مونږ په پاست سمپل ټینس کې کوو، زمونږ څوک تپوس کوي چې یاره مطلب دا جینۍ خو ما ډېره موده نه ولیدلې، دا چېرته وه؟ نو موږ ورته وایو چې یاره دا کراچۍ ته تللې وه. صحیح ده. کراچۍ ته تللې وه، د دې مطلب دا دی چې دا کراچۍ ته تللې وه خو بیا واپس راغلې ده. نو هغه کراچۍ هغه تګ چې د دې هغه ختم شوی دی، د هغې خبرې اوس د موجوده ټایم سره نور څه تعلق نشته دی. نو ګوره په پښتو کې په دې دواړو فقرو باندې لږ شانتې سوچ وکړئ. موږ چاته وایو چې یاره هغه کراچۍ ته تللې ده، پریزنټ پرفیکټ ټینس شو. که موږ چاته وایو چې هغه کراچۍ ته تللې وه، نو پاست سمپل ټینس شو. په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې کم سبجیکټس چې دي هغه هم د پریزنټ انډیفینټ ټینس او د پریزنټ کنټینیوس ټینس په شان دي په دوه ګروپونو کې تقسیم شوي دي. نو د آی وی یو دی یا پلورل. د پلورل مطلب دا دی چې د یو نه زیات څیزونه یا د یو نه زیات کسان یا هغې ته موږ پلورل وایو. نو د آی وی یو دی او د پلورل سره به په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې هیو لګي، HAVE. دا اگزیلری ورب دی، هیلپینګ ورب دی. صحیح ده. او د هی شي اټ یا د سینګولر سره، یعنی چې یو کسی یا یو څیز یې د هی شي اټ او د سینګولر سره هیز لګي، HAS. دا هیو او هیز اگزیلری وربز دي، یعنی هیلپینګ وربز دي. دا صرف او صرف د ورب سره هیلپ کوي. مونږ ته د دې د اگزیلری وربز نه پته لګي چې دا خبره د کمې زمانې کیږي. نو د سبجیکټ نه پس به په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې اگزیلری وربز لګي، هیو به لګي یا به هیز لګي. او د هغې نه پس به د ورب تھرډ فارم لګي. صحیح ده. د دې نه مخکې موږ د ورب د هغه ویډیو کړی و، د هغې مقصد هم دا و ځکه چې په دې ټینس کې د ورب تھرډ فارم استعمالیږي. نو اوس به تاسو ته اسانه وي چې د ورب د تھرډ فارم د مطلب څه دی. صحیح ده. نو اول سبجیکټ راغی، بیا هیو یا هیز راغی، او بیا د ورب تھرډ فارم راغی. مثال په طور یو فقره ده، I have arrived in Peshawar. زه پېښور ته را رسېدلی یم. I have arrived in Peshawar. نو اوس ګوره آی راغی، آی د آی سره به هیو راځي که نه، نو د آی نه پس هیو راغی، بیا arrived د arrive یعنی را رسېدل د هغې تھرډ فارم دی. نو I have arrived in Peshawar. زه پېښور ته را رسېدلی یم. نو اوس ګوره دلته کې هغه کنیکشن هم جوړېږي د ماضي او د حال، د پریزنټ، د پاست او د پریزنټ. دلته کې هم کنیکشن جوړېږي که نه. زه مخکې را روان شوی وم، د ماضي نه د پاست دا خبره شروع شوې ده، او زه پېښور ته را رسېدلی یم، مطلب دا دی چې اوس هم زه په پېښور کې یم، را رسېدلی یم. صحیح ده. نو دا پریزنټ پرفیکټ ټینس فقره ده. یا بل مثال واخلئ، He has written a letter. هغه یو خط لیکلی دی. نو هی راغی، تاسو ګورئ د هی سره خو به هیز راځي که نه. نو هی راغی، بیا هیز راغی، بیا ریټن. ریټن چې دی دا د رایټ تھرډ فارم دی، خو دا ایرریګولر وربز دي. ما تاسو ته هغه لیست درکړی و، که چا کتلی نو هغه ته به پته لګي. د رایټ تھرډ فارم چې دی هغه دی ریټن. سو هی هیز ریټن ا لیټر. هغه یو خط لیکلی دی. صحیح. نو دا هم د پریزنټ پرفیکټ ټینس فقره ده. که دا فرض که اوس د پاست سمپل فقره و، نو موږ به وایو چې هی روټ ا لیټر. هغه خط لیکلی و، نو بیا د رایټ سیکنډ فارم لګي، هغه دی روټ، او ریټن یې تھرډ فارم دی. صحیح ده. نو چې کله موږ پاست سمپل ټینس جوړو، نو په هغې کې بیا د اگزیلري وربس استعمال نه کیږي، هیو او هیز استعمال نه کیږي. صحیح ده. نو تاسو اوس ګوره اکثر خلک کم غلطي کوي، نیمه فقره د پریزنټ پرفیکټ ټینس واخلي او نیمه د پاست سمپل ټینس واخلي. صحیح ده. نو مثال په طور دا یو فقره چې ده چې هی هیز ریټن ا لیټر، که ته اوس ووایې
چې he has wrote a letter. نو ګوره has تا واغستو د present perfect tense نه او ورسره دی بیا wrote second form ولګو نو دا فقره غلطه ده. صحیح ده چې کله تا has واغستو نو بیا به ورسره third form لګي، که has نه لیکې نو بیا به second form لګي. دغه شانتي په ټولو فقرو کې. صحیح ده. یا she has gone to Karachi. هغه کراچۍ ته تللی ده. صحیح ده. نو she سره has راغی او بیا gone چې دی دا د go third form دی. go went gone دا درې forms دي د go. she has gone to Karachi. نو که اوس فرض کا دا past simple فقره و نو بیا ما وی چې she went to Karachi. هغه کراچۍ ته تللی وه. زه دا بیا نشم ویلی چې she has went to Karachi یا she gone to Karachi. چې she gone نشي ویلی بیا ځکه چې هغې کې به بیا third form نه استعمالیږي. که third form استعمالوي نو بیا به ورسره helping verb استعمالوي. یا به راځي چې she has gone to Karachi. صحیح ده. ها اوس دلته خو به تاسو په دې مثالونو باندې پوه شوي ټول سبجیکټس دغه شانتي دي. د I, we, you, they او د پلورل سره به have لګي او د he, she, it او د سینګولر سره به has لګي او ورسره به د verb third form لګي. اوس دلته کې دا یو بله خبره یاد ساتئ چې اکثر خلک د have او has چې دی دا په وړوکي فارم کې هم لیکي، مطلب کټېږي. صحیح ده. څنګه چې که خیال هم کړي په هغه present indefinite tense کې هم دغه شانتي و که نه he به راغی بیا به apostrophe یعنې هغه بره کامه به راغلله او اس به یې ولیکو نو د هغې نه به he is جوړ شو. دغه شانتي په دې present perfect tense کې چې دا کم has او have دي د subject سره چې دا خلک کله لیکي نو اکثر یې په short format کې ولیکي، هغه ټکې وړوکې کې. مطلب I have دی نو I have په ځای باندې هغوی بیا لیکي I بیا apostrophe هغه بره کامه دی. صحیح ده. نو زه به بیا apostrophe نه وایم، زه به بس ویم چې هغه بره کامه نو تاسو به پوه شئ. I ولیکي بیا هغه بره کامه ولیکي او د پوره have په ځای باندې د have spelling خو HAVE دی که نه د پوره have په ځای باندې هغوی صرف ولیکي VE. نو دا چې بیا کله ویلی کېږي چې چا داسې لیکلي او څوک یې پړاو وهي چې بیا چې کله ویلی کېږي نو دا بیا داسې ویلی کېږي. ګوره I have نه I've جوړ شو. I've, we've, you've, they've, he's, she's, it's. صحیح ده. او د he, she, it سره چې کوم has لګي نو هغه چې کله وړوکی کوي نو he, she, it یا مطلب he ولیکي بیا هغه بره کامه او بیا صرف اس ولیکي د پوره has د HAS په ځای باندې صرف اس ولیکي د هغې نه بیا راځي he's ویلی کېږي بیا دغه شانتي. صحیح ده. نو د هغې مطلب هم دغه دی he's. نو که فرض که تاسو سوچ کړي په present indefinite tense کې هم he's لیکلی کېږي، د he is نه هم he's جوړیږي او د he has نه هم he's جوړیږي. نو تاسو ته بیا څنګه پته لګي چې دا د present indefinite tense فقره ده او که د present perfect tense فقره ده. نو تاسو به بیا د دې he's یا د he's نه پس چې کوم verb استعمال شوي د هغې د فارم نه به تاسو ته پته لګي چې دا د present indefinite tense فقره ده او که د present perfect tense فقره ده. که د verb first form استعمال شوي خو present indefinite tense به بیا که نه، او که د verb third form استعمال شوي نو د present perfect tense فقره به. صحیح ده. دا یو خبره پکې هم ضروري وه. د دې نه پس چې د present perfect tense negative او interrogative فقرې څنګه جوړیږي. نو negative interrogative فقرې چې کله جوړیږي په هغې کې د auxiliary verb یعنی د have او د has نه پس not لګي. لکه she has not gone to Karachi. هغه کراچۍ ته نه ده تللي نو هغه not په بیا د auxiliary verb نه پس لګي. یا he has not cleaned the dishes. هغه لوښي نه دي وینځلي نو د has نه پس not لګېدو. صحیح ده. او د verb هم هغه third form راځي، د verb form پکې نه بدلیږي په نیگیټیو فقرو کې هم. صحیح ده. نو دلته کې دا بله خبره یاد ساتئ چې کله دا has not یا have not راځي نو دا هم اکثر خلک وړوکی کوي، یا haven't she یا hasn't she. haven't چې بیا کله لیکي نو بیا راځي HAVEN او بیا هغه بره کامه او بیا ټي راشي د هغې نه راځي haven't. نو hasn't په بیا څنګه راځي HASN بیا بره کامه
او بیا ټي راشي نو هغې نه هیزنټ جوړ شي. صحیح ده؟ دا د نیګیټیو فارم دی. د دې انټراګیټیو فارم چې کله موږ لیکو نو بیا موږ ګوره بیا داسې راځي یو فقره د مثال په توګه شي هیز ګان ټو کراچي نو د هغې انټراګیټیو به څنګه راځي هیز شي ګان ټو کراچي نو هغه اکزیلري ورب یا هیو او هیز چې کوم دی دا به بیا د سبجیکټ نه مخکې راشي او ورپسې به بیا نور ټوله فقره هم هغه شانتي هیو او هیز به د سبجیکټ نه مخکې د فقرې په اوله کې راشي. صحیح ده؟ نو دغه شانتي د دې انټراګیټیو فقرې ټولې فقرې هم دغه شان جوړېږي. نیګیټیو انټراګیټیو فقرې هم جوړېږي لکه مثال په طور هیز شي ناٹ ګان ټو کراچي آیا هغه کراچۍ ته نه ده تللی نو هیز شي بیا به ناٹ راځي او بیا به ګان راځي. نو اول چې کوم دی دغه راغې اکزیلري وربس هیلپینګ وربس هیو او هیز راغې بیا سبجیکټ راغې بیا ناٹ راغې او بیا د ورب هغه تھرډ فارم راغی. نو دغه شانتي د هغې نیګیټیو انټراګیټیو فقرې هم جوړېږي. ښه دا اوس چې ما تاسو له کوم مثال درکړو د کراچۍ ده صحیح ده که دا اوس ګورم په انګلیش کې مونږ وایو نو په انګلیش کې به داسې راځي ګورم که مونږ وایو چې هغه کراچۍ ته تللی ده سو شي هیز ګان ټو کراچي هغه کراچۍ ته تللی ده دا ګوره پریزنټ پرفیکټ ټینس شو. که فرض کا دا فقره مونږ په پاست سمپل کې وایو نو مونږ به وایو چې شي وینټ ټو کراچي هغه کراچۍ ته تللی وه. په اردو کې د دې فقرې دواړه داسې راځي چې مونږ وایو چې هغه کراچۍ ته تللی ده وہ کراچی جا چکی ہے وہ کراچی جا چکی ہے. اور که په پاست سمپل کې مونږ دا فقره ووایو چې شي وینټ ټو کراچي وہ کراچی گئی تھی. صحیح ده؟ ګوره په دې دواړو کې څومره فرق دی. نو دغه شانتي د دې دواړو کې دا یو فرق دی. ښه دویم فرق په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې او په پاست سمپل ټینس کې دویم فرق دا دی چې په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې مونږ د یو خاص ټیم ذکر نه کوو. مونږ ته پته نه لګي چې دا یو کار شوی دی نو کله شوی دی مونږ ته د یو خاص ټیم پته نه لګي. هسې خو مونږ ویلی شو چې 3 میاشتې مخکې او 4 میاشتې مخکې دا خو یو خاص ټیم نه شو که نه دا خو مونږ هسې یو میاشت ښیو یا یو کال ښیو یو خاص ټیم پته پکې نه لګي په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې. او په پاست سمپل ټینس کې چې کوم وي په هغې کې مونږ ته د یو خاص ټیم پته هم لګي. دا پکې دویم فرق دی. صحیح ده؟ مثال په طور د دې خبرې د مثال در کوم خو تاسو نه څوک تپوسو کې مثال په طور چې دا زاهد ولې فوټبال نه کوي why is زاهد not playing football زاهد ولې فوټبال نه کوي نو تاسو هغه له که فرض که داسې جواب ورکوم چې د زاهد خپه ماته شوې ده so زاهد has broken his leg یا he has broken his leg هغه خپله خپه ماته کړې ده. نو دې مثال باندې سوچ وکړئ موږ چې کله دا خبره کوو چې هغه خپله خپه ماته کړې ده نو دې مطلب دا دی چې دا د پریزنټ پرفیکټ ټینس فقره ده. نو د هغه خپه خو که پرون ماته شوې ده بل پرون ماته شوې ده هر کله چې ماته شوې ده نو ګوره کله موږ دا جواب ورکړو چې هغه خپله خپه ماته کړې ده نو په دې کې موږ څه د یو خاص ټیم ذکر ونه کړو. نو دا د ماضي خبره خو ده زړه خبره ده خو د هغې اثر د اوسه پورې شته دی ځکه چې زاهد اوس هم فوټبال نه کوي. صحیح ده؟ نو دا خبره مخکې شروع شوې وه خو تر اوسه پورې هغه خبره چې کوم دی هماغه شانتې چلیږي چې زاهد اوس هم فوټبال نه کوي. نو د دې فقرې به بیا په انګلیش کې څه راځي he has broken his leg. نو تاسو ګورئ هی راغی د هی سره هیز راغی او ورسره broken چې دی دا د break third form دی break broke broken دا first second او third form دی د ماتول break. که فرض کا مونږ هغه دا جواب ورکړی وي چې هغه خپله خپه ماته کړې وه پرون نو دا ګوره د بیا د پاست انډیفینټ فقره شوله ځکه چې په دې کې مونږه ماته کړي د په ځای باندې ماته کړي ووې او ورسره هم مونږه یو ټیم هم وښو چې پرون یې خپه ماته کړې وه نو هغه به بیا په انګلیش کې څنګه ویلی کېږي he broke his leg yesterday. نو بیا به he broke راځي بیا به has broken نشي راتلی. broke چې دی دا ده break second form دی نو په past indefinite کې خو second form استعمالیږي که نه نو بیا به راځي چې he broke his leg yesterday هغه پرون خپله خپه ماته کړې وه.
صحیح ده. که فرض که موږ په دې کې ټیم هم ونه وایو او موږ که فرض که زموږ په ذهن کې دای په پښتو کې چې هغه خپله خپه ماته کړې وه نو بیا به راځي چې he broke his leg او که پکې موږ ټیم هم شامل کو نو he broke his leg yesterday. صحیح ده. نو په دې فرق باندې به امید دی چې پوه شوي یې. په یو کې چې کوم دی د ورب تھرډ فارم استعمالیږي که د پریزنټ پرفیکټ ټینس فقره او که د پاس سمپل ټینس فقره بیا به د ورب سیکنډ فارم استعمالیږي. نو دا شانتي دا بالکل سمپل ټینس دی. په دې باندې به امید چې تاسو ښه صحیح پوه شوي یې. که چاته پکې څه مشکلات وي نو تاسو کمنټ کې لیکلی شئ. زه به پوره کوشش کوم چې تاسو له ټولو سوالونو جوابونه درکړم. نو د تلو نه مخکې لایک او شیر. انشاءالله په بل ویډیو کې بیا ملاویږو. د الله په امان.